منګه ته اکثر د کټی ځامن ویو د کټی زوی براشي نو دی وای ما ته قران او حدیث کې می خو خو قران چې دې نو ډیران دي نه د ګجر اخر دي او نه بل څه شی زده ته قران کې می خو خو ته ته قران کې کوم دي زه ته جمعات کې نشم خو دې ته قران غم وړي بازي وای یاره دین نه دی پورا ته ته قران او حدیث کې دین دی او پورا دی بزر وای ما ته قران او حدیث کې کلمه کله به وای دی یاره مونږ ته مونږ کې قران کې جنازه وخی دا ته چې کومه جنازه کې کدا د قران او حدیث کې وخودله مونږ به یو لا ګروپ انعام درکول د دې چې اولي جنازه ودرېږي چې به وای ایماندارو نیت کوي نیت وکي دا به ته وخی چې رسول الله او صحابه او جنازه کې دا غږ شوی دی امام مالک نور علما خو دې ته بدعت وای بعضی وای یاره دین نه دی پورا ته قران او حدیث کې دین دی او پورا دی بزر وای ما ته قران او حدیث کې کلمه وخیره و د به کلمې بچي ستا قران او حدیث کې کلمه نشته څنګه نشته شته ده خو ته نه معلوم وای مونږ ته لا اله الا الله محمد رسول الله وخیوي کچاته خیو کنه تا ته خودلې شو ځکه ته وسیله کې وای چې په عرش لا اله الا الله لیکلی حاکم کې روایت ده سای ګشته دي او دا د بریده رضی الله عنه روایت کې دي چې د نبی علیہ السلام په جانډه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی او دا دواړه کلمې دي اسلام کې لا اله الا الله مشتا او محمد رسول الله مشتا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله توحید او رسالت ده نو کله به وای دی یاره مونږ ته مونږ کې قران کې جنازه وخیوي نو مرګره کته و چې قران کې راته د جنازې کټ وخیوي چې پروتي او دا مړې کې پروتي نو قران څخه تصویرانو کتاب نه دیتا دې کې څه وخیوي او کته و چې نه جنازه ثابت کا نو دشته دي ولا تصلي على غدي مونږ په مکه والله و چې مړل په مړی خلک څنګه مونږ او نبی علیہ السلام جنازې کړې دي پنجاشي کړې دي اصحابه باندې نور جنازې محمد رسول الله کړې وای په قران او حدیث کې جنازه نشته زم بالکل ستاده خبره یوځه پوری منو دسه دا ته چې کومه جنازه کې کدا د قران او حدیث کې وخودله موږ به یو لا ګروپ انعام درکول لزر زد نکو حسد نکو خو موږ ته به خیر څنګه د دې چې اولی جنازه ودرېږي چې به وای ایماندارو نیت کوي نیت وکي دا به ته وخی چې رسول الله او صحابه او جنازه کې دا غږ شوی دی امام مالک نور علما خو دې ته بدعت وایي شروع په بدعت وکړه نو چې دویم نمبر کې شي به وای سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل ثناؤك زدارته وخی دا څه کې دي صحیح حدیث نه ضعیف کې راته وخی او ضعیف هم ده اکتفا کوم چې هغه کې جل ثناؤ کوي او دا شی نه بعضی وای یاره فاتحه بنوي ثنا به ولې سوره فاتحه ثنا نه ده حدیث کې دي چې بنده وای الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم نو الله وای چې اسنا علی عبدی بنده ثنا ویلې نو فاتحه خود ثنا سورته ده نو دغه کې درود دغه خراب شو دو تکبیر دام نشي خودلې خدای دریم لرازو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت ورحمت وترحمت دا قصې چې دا په یو ضعیف روایت کې دا وخی وځه صحیح د سنه چې محمد رسول الله دا ویلي دي دا تر سمبټ کې وو چې ډیر فعلونه په یو کې تعارض راشي لکه صلیت او سلمت او رحمت او بارکت دا ټول نو دی وی چې راشه شیخون کې جنازه کې ولګاو پرزه دی ولګاو دا کوم ځای کې دي خطریم تکبیر لرازی څلورم لا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وي الله اكبر خدا دې ناقص فرېبه دې دعاء ده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تضلنا اجره ولا تفتنا بعده
تماته حدیث کو غدام په دغه ځای نیمه دا د دل تم پکې او پاول وکړه او به چراو ګرځي ایماندارو دواو ته وکي او راجم شي کړی جوړه کوي او قران راوړي روپۍ راوړي صابون پیټي باندې کی مړه دا جنازه ته ما د قران او حدیث کې وره قسم په الله کدا په قران او حدیث نشته دي بالکل د خبره سي جنازه قران او حدیث خود دای دانشتر کې کنه او شرعي جنازه صحیح جنازه چې فاتحه کې وي واخ درود وي وا دعاګانی وي وا بدعات پکې مکوا کدا حدیث کې نه په حدیثونو کې به محدثینو د باندې کتابونه لیکلي دي دای به سره وي موږ ته قران او حدیث کې جنازه وخه ساده سړیا یو تن ما ته ټلیفون وکړ وای قران او حدیث کې کلمه شته مال استازي هنڅوي وای نشته ما چې نشته هم یې وکړه به کلمې پیدا او به کلمې غټ او الله له به کلمې مو چې نشته سره وي اصل ځان ستړی کېږي سړی بل ته د لاس د سینیول وای تا دون انار لیدلې دی هغه نه وای ما نه لیدلې چې نه دی لیدلې نشته نو سره وي کله براشي منګو تاکسب امرګری وای تاسو له تیزی نه کو دا الله د پاره تیزی منګو تاکسر دا کټی ځامن ویو د کټی زوی براشي نو دی وای ما ته قران او حدیث کې می خو خو قران چې دې نو ډیران دي نه د ګجر اخر دي او نه بل څه شی زده ته قران کې می خو خو ته د قران کې کوم دي زه ته جمعات کې نشم خو دې ته قران غم وړي او کته وی چې د دې حلال والے او حرام والے منګو ستافقه کې دي هدايه کې دي د اهل ظواهر واغي کې دي د شوافی واغي کې دي د مالکین واغي کې دي ابن منذر په اجماع ذکر کړی دا چې بقره او جاموس یو جنس دي وای بنا موږ ته صحابه وخت کې وخیوا ودا بم د توخی حضور کتاب نوم هم دته و به یو که چرته څه پته لګی کله ذهن کولاو کی دیلیمی مسند فردوس کې لیکلی دي چې عمر رضی الله عنه دته چاویل څه تکلیف یو وای د میخي پي وڅکا نو ابو بکر ته جواب ولېګ چې ته بحرین کې یو میخ راولېګا هغه ول نه حسو میخي ولېګ وای و می خرات موږ د نه حسو خو ته دی وی غم وړي علی رضی الله عنه راغله او دا سمیخم سره دی او غواګانې وي او زکات یې غستو عامل د علی او بس په یو جام کې ویشته خویدا بری غواده او دا بحری غواده زکات ولوا دلیمی مستند فردوس کې لیکلي د دې د خبرو نور مقصد نه د دې د خبرو مقصد دی چې یره دا عوامو ته یو تلبیس جوړ کی ابله یو ساده خان لیکلی دي وای دغه دا اوس خو فیسبوکي زمانہ ده تحقیقی زمانہ نه ده وای من به ویو چې علی حدیث ټول په حق دي خو منګه ته وای ترکات تراوی وخی زدا دی وخی منګه حدیث کې توخی او کستا په فقہ کې توخی کستا په فقہ کې وای خراشه چاغي کې توخی ابن حمام هم دي لیکلي دي چې ترکات چا وکړو بس سنت باندې عمل وکړه او د عمر رضی الله عنه روایت ده موطا د امام مالک کې چې تمیم داری او ابی ابن کعب دای را جمع کړو او پاغي باندې څه وکړو اترکات یې وکړو اول ورځ یو تن جواب را لګل او ماته وای چې د تراویح چې ده دا خو د تراویحتون جمع ده او دا جمع کثرت ده او جمع کثرت وای دي ته وای چې د الله سونه بر اطلاق وکړي نو تاسو چې وای چې دا جمع کثرت ده نو دا اتر رکعات باندې خو به تراویح اطلاق نکېږي نو ما ته نو د علم باندې نور څوک پوي نشي به د دنیا په دکاتره او د صرف او د نحو کې ودیږي تا ته چا ویل چې تراویح جمع کثرت د جمع کثرت ول سوزان دي تاغه کې موږ د تراویح وخه دا هم مفاعیل وزن دي صيغه د منتهى الجموع ده منتهى الجموع دې ته وایي چې دریم ځای کې الیفي او ورسته دوه حرفي او یا درې حرفي ساکن الاوسطي مساجد سمانه د لسونه ډیر جمعهونه مسابيح سمانه د لسونه ډیر وی دا انسان چې کله د صراط المستقیم نه اخوا دي خوشي دا به څنګه بنګا سوتای الحمدلله
زمنګ دین دا پورا دی. بخاری کې حدیث ده، ابي عائشہ رضی الله عنها د رسول الله د تراویح د قیام الليل تذکرہ کوي، وای دا نبی علیہ السلام دا تونه نه کړي. نو بازي وای چې دا تهجد دي، سیبا تهجد دي، او دلیل دا دی چې ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیره، رمضان او د رمضان نه په غیر کې دا نه دی کړي. نو غیر کې څوک تراویح نه کوي. نو اول خوشان ورشا کشمیری په دې سړی سخرت کړي دی، وای د نبی د رمضان چې څوک وای چې تهجد جدا و تراویح جدا وي، دا وای سادهګان دي، ځکه د الله نبی دون یری وګد مونږ کړو چې حتی خشینا پوت سحور موږ دې نه یریدو چې پښمنی ټیم رانه ختم نشي. نو به تهجد لکه راغی. دلته یو مولوی سیبو هغه اعلان وکړ، وای زه 500 روپۍ انعام ورکوم کچا مونږ ته د څه وخودل چې نبی عليه السلام رمضان کې دا ته نړۍ ما کان یزيد فی رمضان چې دا غیره وسنی. امرګری زما خاله ما ته الحمدلله زه معلوم و دی کې ما ویل دا خو ولاده ده چې جبرئیل امین په کور په سر کې نه غږ وته وکي چې فلانی خان مولوی صاحب دا خبره حق ده. کله دې زړونه خراب شي، دا چې زړه چې خراب شي هغه دې څه کله بس تجربه وکي په وته وی 500 روپۍ اخلو. صحیح حدیث ته تخیو هغه کې باړو خیری لفظینی ما کان یزيد فی رمضان دا بی ورسه ته پوسټ وکړه چې معنی به هغه به او ته ویلاو 500 سره مور کوم منم مولا سید ابن خزیمه ورکو مله ورشه دا سید ابن خزیمه دی او دې کې دا روایت ده ما کان یزيد فی رمضان غریب کې نشته ده. اچھا ولوړې د زیو د کته وای دا به ضعیف غویل سید ابن خزیمه دی ته دې روایت ته وګوره. اڅونه سخت سره دې شروع دی او سند کې کچا باندې کلامي خیر د سور پین باندې کې نه خو کسب به به هغه ته ویلو زمړه دته تاسو خپل کوي موږ خپل کوي به دا عادت د اهل بدع دی. ابن قیم وای د دې سنور څه دی خو ها هو شور شرغب او چغې جوړی کا نه دا د چغو شی نه نه میدان په دلیل ګټي. الحمدلله من چې سلفي منهج غوړه کړی دی دغه دا چې بصیرت دیب کې دین دیب کې دلیل دیب کې او چې دلیل پکې نه وي بصیرت پکې نه وي کامیابی پکې نه وي نو ورک دی هغه دین شي چې د بدعاتو نه جوړي، ورک دی هغه دین شي چې تاویل او ماویلی، ورک دی هغه دین شي چې بقیل قلنا د خلق رواني. دین هغه دی ما کان فيه قول حدثنا وما سوا ذلك من وساوس شیطان چې محمد رسول الله خبره کی دین پورا دی. بس دای په وای قران او حدیث کې مون نشته دی، سٹارټ کنيب کې نشته دی چې یو کم دیر شکاته تراوی په 15 منټه کې دا کوم ځای کې دی قران او حدیث کې. او صحیح مون شته نبی علیہ السلام وی صلوا کما رأیتمونی اصلی. صحابي وی الا اصلی بكم صلاه رسول الله د نبی مون ته وی دیو جن د دې آیات مبارکه مولا علی القاری الحنفی صاحب د مرقات والا داغه کتاب د شرح فقه القاری کتاب د امام صاحب فقه اکبر لیکل دي هغه د دې آیات لاندې وای د آیات راغسته دي وای فلا نحتاج په تکمیل الدین الى شیء سوى الكتاب والسنه. دین پورا ده په مرګ باندې د دین بعد منګلا د شي ته زمنګ ضرورت نشته چې موږ په دین پورا کو. الحمدلله دین پورا ده. ابن ماجشون د امام مالک نه نقل کړي دي او ذات شاطبی الاعتصام کې نقل کړي دي چې منی بدعتن چې اسلام کې یو بدعت وکړ ويراها حسنه او دته خویلې نو فقط زعم ان محمدا خان فی الرساله. دا ګمان دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
د پر رسالت کې څه کړي دي خیانت یې کړي دي نو دا یا دلیل